السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو نن به دا ښیو چې تاسو خپل یوټیوب چینل چې کوم دی هغه به څنګه کسټمایز کوئ، څنګه کولی شئ چې ستاسو ویډیوز چې کوم دي هغه های رینک وکړي، په هغې باندې ویوز راشي، تاسو د هغې نه پیسې وګټئ. نو څه طریقه کار به کوئ، د هغې سیټینګ به څنګه اکټیویټ کوئ چې د هغې سیټینګ ډېر د هغې داسې سیټینګ وي چې موږ پې نه یو پوه او هغه ډېر ضروري ډېر اهم وي. نو نن هم په دې خبره پوه کوم چې په څه طریقه به تاسو خپل یوټیوب چینل چې دی دا کسټمایز کوئ. ټول نه مخکې به لاړ شئ ګوګل کروم ته. ګوګل کروم چې څنګه کولاو که نو په دې کې به لاړ شئ یوټیوب ته. یوټیوب ته لاړئ، یوټیوب باندې به کلیک کوئ. دا به یوټیوب چینل چې کوم ستاسو ټول نه مخکې خو به تاسو جیمیل کریټ کوئ که نه. جیمیل چې هم نه یې کریټ کړی نو ستاسو چینل خو نه کولاویږي. جیمیل چې څنګه کریټ کړو نو ستاسو چینل به کولاو شي. چینل خو کولاول اسان وي، خو د هغې کسټمایز د هغې سیټینګ چې دی دا لږ مشکل وي. نو دلته لاندې چې تاسو لاړ شئ دلته ګوره دا یو چې لیکلی دی لر سر ته، د یو باندې به کلیک کوئ. یو باندې چې څنګه کلیک کړو دا چې کوم ستاسو چینل دی هغه به کولاو شي. دا اوس چینل کولاو شو نو دلته بیا فرض کړه موږ اوس نوی چینل دی هغه کسټمایز کول غواړو نو دلته لیکلي دي سویچ اکاونټ. د دې چینل د نوم نه لاندې لیکلي دي سویچ اکاونټ. سویچ اکاونټ باندې به کلیک کوئ. سویچ اکاونټ باندې چې کلیک کړئ نو د ټول ستاسو جیمیل دلته راواوښتي. نو زه اوس فرض کړه دا چینل کسټمایز کول غواړم، دې باندې به کلیک کوئ. دا ګریټ از کریټاپرینیورس دا چینل چې څنګه کلیک کړم نو بیا به دلته راشئ، دلته به راشئ ویو چینل. دا ګوره ستاسو کوم چینل لا کوم نوم چې دی که نه د جیمیل نوم یا چینل نوم چې دی ته مخامخ لیکلي دي ویو چینل. ویو چینل باندې به کلیک کوئ. ویو چینل باندې چې څنګه کلیک کړو نو بیا تاسو له ورکړي دي لاندې چې کسټمایز چینل. کسټمایز چینل باندې به کلیک کوئ. کسټمایز چینل باندې چې کوم دا به تاسو ډایرکټ کې وای ټي سټوډیو. وای ټي سټوډیو د دې فیسبوک یوټیوب اپلیکیشن دی. دې باندې د ستاسو کوم انالیټکس چې ستاسو کوم چینل چې څونه رینکینګ کېږي د هغه چې څومره ګنټې هغه کتلی کېږي د هغې واچ ټایم وي هغه ټول په دې کې راځي. نو ګیټ اپ دی، ګیټ اپ باندې به نه کلیک کوئ، لاندې به راشئ کنټینیو ټو سټوډیو ته به کوئ. کنټینیو ټو سټوډیو چې که دا به تاسو ډایرکټ کړي. دا وای ټي سټوډیو تاسو کولاو شي. وای ټي سټوډیو چې څنګه کولاو شو نو دا په ډیسکټاپ باندې کوئ. بیا به تاسو ته اسانه دا زه موبایل باندې کوم نو لیکایي لږه زیاته وړه ده، صحیح نه ښکاري. دلته لیکلي چې چینل کسټمایزیشن. چینل کسټمایزیشن دلته راشئ، دلته لیپټاپ دا کوم نشان چې دی دلته اپلوډ ورکړی دی. اپلوډ باندې څنګه کلیک کوئ نو ستاسو بیکګراوند کوم تصویر چې کوم تصویر تاسو لګول غواړئ بیکګراوند باندې هغه تصویر به دې ځای کې اپډیټ کوئ. ته بټن باندې به کلیک کوئ. بیا د هغې نه علاوه بیا راشئ لاندې دا کوم د ګلاب نشان چې دی پروفایل تصویر چې دی که فرض که دا اپډیټ کول غواړئ نو دا همدغسې چینج بدلول یې غواړئ یا ریمیو کول غواړئ نو په دې باندې به کلیک کوئ. بیا د هغې نه لاندې دغه نیم چینل نوم چې کوم دی دا ګریټ از د کریټر اف یونیورس دا چینل نوم دی. بیا لاندې دغه هینډلز دا بیا ستاسو د ایمیل چې کوم انفارمیشن دی هغه دي. جیمیل چینل نوم چې کوم یوټیوب سره دی هغه دی. بیا لاندې ډسکرپشن دی. ډسکرپشن کې به تاسو لیکل وکئ، شارټ کټ لیکل به پکې وکئ، ویب سایټ پکې ورکوئ یا شیر ورکوئ. ډسکرپشن کې به لیکل وکئ. بیا لاندې لیکلي دي ایډ لینګویج. ایډ لینګویج باندې به کلیک کړئ. دلته په دې دی ورکړي اوریجنل لینګویج چې کوم دی نو دا به اوریجنل لینګویج به سلیکټ کړئ. تاسو کوم زباني کوم زبان کې دا کول غواړئ دغه به سلیکټ کړئ. دا
پیج نه فالوېږي پته نه څه وجه ده لاندې به دا چینل نوم او بیا لاندې ډسکرپشن هغه دی دې خوا چې راوړی دې خوا همدغه قصه ده سلیکټ لینګویج لینګویج باندې څنګه کلیک کوئ نو تاسو ته په ټول زبانونه کولی شي بیا لاندې ورکړي دا دغلته تاسو ورکړي دي ډن په دې ډن باندې به کلیک کوئ نو ستاسو زبان چې کوم دی هغه به په دې طریقه باندې بدل شي دا کینسل شو بیا د هغې نه لاندې چینل یو آر ال ستاسو د چینل چې کوم لینک دی هغه یې ورکړی دی که دغه ځای نه کاپی کوي بیا ایډ لینک تاسو پکې مختلف لینکونه ایډ کوئ د ټیک ټاک د فیسبوک چې کوم بیا نور تاسې لینک پکې ایډ کوئ نو هغه په دې ځای کې ایډ کېږي بیا پکې ایمیل اډرس دی په دې ځای کې دې ځای کې ایمیل اډرس خپل ایمیل اډرس ورکوئ لاندې بیا ورکړي دي دا ویډیو واټر مارک په دې ځای کې چې دې ځای کې به دې اپلوډ باندې څنګه کلیک کړئ نو تاسو غواړئ چې زموږ چینل کومه ویډیو شروع کېږي په هغې باندې ټول نه مخکې دا لیکایي راځي یا داسې شارټ کټ ویډیو پرې راځي نو د دې ځای نه به ورته هغه اپلوډ کوئ او که نور سیټینګ غواړئ نو نور سیټینګ کې دلته سیټینګ ورکړی دی بیا نور سیټینګ چې تاسو کول غواړئ نو بیا به لاړ شئ د لر سر ته ګسي سیټ ته چې کوم دی نو هلته سیټینګ دا نشان یې ورکړی دی سیټینګ چې څنګه کلیک کړئ نو دلته جنرال ورکړی لاندې چینل ورکړی چینل باندې به کلیک کړئ چینل باندې څنګه کلیک کړئ نو دلته د بیسیک انفارمیشن چې دي لاندې دلته به دا کنټري اف ریجن به سلیکټ کړئ کوم ملک نه تاسو چینل چلوئ هغه به سلیکټ کړئ ټول ملکونه ورکړي دي چینل هم هغه ملک هم سلیکټ کړو ملک په خپل سلیکټ کړئ بیا لاندې ورکړي دي دا کیورډ کیورډ چې دی په کیورډ کې به تاسو څو الفاظ ورکوئ فرض که تاسو داسې دي ستاسو چینل باندې څه ویلاګز لپاره ویډیو جوړوئ د سیلګرو لپاره ویډیو جوړوئ او یا نور داسې ځناورو ویډیو جوړوئ یا ځان دپاره ویډیو جوړوئ نو هغه الفاظ چې کوم دي هغه به دلته سلیکټ کړئ دا هم سلیکټ کړئ بیا لاندې دلته ورکړي دي دلته سیو ورکړی دی سیو کوم اپشن چې دی سیو باندې به کلیک کړئ سیو باندې څنګه کلیک کړئ نو واپس به لاړ شئ دلته بیا دا ډیپیوټ شو بیا چینل ته به لاړ شئ چینل ته څنګه لاړئ نو بیا ایډوانس سیټینګ ورکړی دی ایډوانس سیټینګ کې دلته که دا ستاسو چینل دا ماشومانو دپاره وي نو چې ماشومان یې کتی شي نو یس دس چینل از میډ فار کډ دا په دې باندې به کلیک کړئ ماشومانو څه پکې نه نو بیا به ډبل باندې کې لاندې بیا تاسو له دغه ورکړي دي دا ورکړي دي سی چینلز نو د چینل هغه دغه دی بیا لاندې اتوماتیک ډسکرپشن دی باندې به کلیک کړئ او لاندې ټول سیټینګ دی بس دا سیټینګ به چې کوم دی دې ځای نه کلیک کړئ بیا به لاندې په سیو باندې کلیک کړئ نو ستاسو چینل چې دی دا به کسټمایز شي په دې طریقه باندې چینل کسټمایز کېږي